السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یې. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو اپلیکیشن راوړی دی چې بالکل تاسو به ورته حیران شئ او ستاسو ملګري به هم ورته حیران شي. څنګه اپلیکیشن دی دوستانو؟ زه ګورئ زه ګوګل ته ځم صحیح ده. اول دلته یو ډیمو ښیم. دا ګورئ سمپل ګوګل د مثال په طور زه دلته یو څه سرچ کوم د پښتو نعت صحیح ده. نو ګورئ هماغه نعتونه ماته راغله صحیح ده. ګیلري ده. خو په دې ګیلري کې که چېرته تاسو خپل نوم ولیکئ نو بیا یې تاسو کمال وګورئ چې دا څه کوي. ګورئ زه خپل نوم لیکم. چې کله هم ما خپل نوم ولیکم نو ګورئ دوستانو دلته ماته یو بل ویلیډ غونته کې راغی. دلته زما عکسونه، زما ویډیوګانې، زما ټول فایلونه دلته کې محفوظ دي. هېڅ چاته به هم پته نه لګېږي چې یاره دا ګوګل دی. د ګوګل کې سړی هر څه سرچ کوي، ستا نوم خو نه سرچ کوي که نه. نو تاسو کولی شئ چې خپل کوم سیکرټ، کوم مهم فایلونه دي، کوم عکسونه دي، کوم ویډیوګانې دي، هغه دلته پټ کړئ. ډېر په اسانۍ سره پټولی شئ او هېڅ چاته به هم معلومات نه کېږي چې دې کې څه موجود دي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار د ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی. اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو دوستانو اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. ګورم دا اپلیکیشن به تاسو ته راشي صحیح ده. هلته به تاسو نه څه تپوس کوي، هلته به ګوګل سلیکټ کړئ، هلته به پاسورډ درنه هم تپوس کوي صحیح ده. چې کله پاسورډ درنه تپوس وکړي نو تاسو پاسورډ صحیح ښودل غواړئ. نو که خپل نوم که بل څه هر څه تاسو غواړئ نو هلته خپل نوم ولیکئ، دا بهتره وي ځکه چې ګوګل کې ستاسو نوم څوک نه سرچ کوي. نو هلته چې کله هم تاسو خپل نوم ورکړئ نو دلته به بیا راشئ، دلته به تاسو بیا خپل نوم ولیکئ صحیح ده چې څه هلته تاسو ورکړی وي. نو دلته چې کله هم تاسو دا ولیکه او سرچ باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به داسې ویلیډ راشي. نو تاسو اوس دلته کولی شئ چې خپل ویډیوګانې، خپل تصویرونه، خپل هر څه دلته محفوظ پټ وساتئ. ډېره زبردست اپلیکیشن دوستانو، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد